ملت ته د دولت حساب ورکولو د لړۍ په دوام نن کورنیو چارو وزارت د خپل یوه کال کړنو ریپورټ د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې ملت ته وړاندې کړ. په سر کې د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال او کفیل الحاج لوی پاسوال مولوي نورجلال جلالي د کورنیو چارو وزارت په کړنو او لاسته راوړنو رڼا واچوله. ویل د اسلامي امارت د بریا نه تر ننه چې یو کال کېږي په الهي نصرت سره د ژمنو او ځوانو افغان روزل شو کدرونو په زیار او هلو ځلو د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه د سیاسي او مدیریتي ملاتړ په وسیله الحمدلله ټول مهم او ستراتیژیک تخنیکی جوړښتونه لکه د معاشاتو د اجرا، د بشري ځواک د تنظیم، د مخابري او ټکنالوژي، د پیژندتون د ډیټابیس، د بیا رغېدو د پاسپورت د ورکړې، ترافیکي چارو د عامه خدماتو د برخې د بیا رغېدلو سیستمونه شامل کیږي. وروسته د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال الحاج مولوي محمد محسن هاشمي هم د کورنیو چارو وزارت په کړنو خبرې وکړې او ملت ته یې د کورنیو چارو وزارت په یوه کال کې د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. افتتاح نشرات دوباره رادیو پلیس و اشتراک معینان و رؤسای وزارت امور داخله و مسئولین رسانه‌های داخلی کشور، ساخت 10 مستند از وضعیت امنیتی ولایات، پخش و نشر 652 خبر، کلیپ‌های کوتاه تصویری، اعلامیه و اطلاعیه از فعالیت‌ها و کارکردهای وزارت امور داخله از طریق صفحات توییتر، یوتیوب و تلگرام این وزارت. ترتیب تدوین و نشر 100 کلیپ تصویری و گزارش‌ها و ویدیویی مربوط به وزارت امور داخله در سطح مرکز و ولایات. اخذ 300 گزارش امنیتی از شهر کابل و ولایات. برگزاری 4 کنفرانس مطبوعاتی. 60 مصاحبه توسط سخنگوی وزارت امور داخله با رسانه‌های خارجی. 96 مصاحبه توسط سخنگوی وزارت امور داخله با رسانه‌های داخلی. د غونډې په پای کې د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو په وار د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل.